مصیبتونو د درناوي وړ. دوستانو، تاسو درې واړه پیژنئ په دواړو برخو کې د مسلک خاوند دی. او مهمه دا ده چې چاپېریال کې فعال او کله چې د وطنه بهر ولاړ تقریبا 7 کتابونه زما ګوتو ته راغلي دي. زیاتره یې د شعرونو مجموعې دي، د انګلیسي د جیولوژیکي اصطلاحاتو یوه ډکشنري ده، قاموس ده، هغه یې د دې په څنګ کې محترم عزیز طاهر صاحب تاسو چاپ شوي دي. او د معرف په برخه کې ډېر تصویر هم موجود دی او د پردې تر شا خبرې نومې د پردې شاته. او بل کتاب خپله د اډم صاحب ارتباط چې دی نوم سره د ما ګوتو ته راغلي دي او حتما نورې او د شعرونو مجموعه هم دا اوس چې د غلو جملې څخه کلیوال صاحب کاناډا کې اوسي او اډم صاحب په اسټرالیا کې. نو د ډېرې زیاته مننه کوو او د دې لپاره ولن فهدى ووجدك عائلا فلا تنحر وأما بنعمة عظيم. د دوی درناوی کوي، د زړه د کومې تشکر کوو او خدای د دوی دومره پیاوړي کړي چې همیشه د خپلو لیکوالانو، شاعرانو او په درنښت باندې درنې غونډې جوړې کړي. ګرانو حاضرینو، زموږ د وطن مختلف ابعاد د نیمګړتیاوو او ناخوالو سره مخامخ دي چې د دې نیمګړتیاوو او ناخوالو یوه برخه زموږ په ملک باندې فرهنګي یرغل ده او دا فرهنګي یرغل د نویسندګانو او شاعرانو او لیکوالانو وظیفه ده چې د دې سره باید موږ د دې سره مقابله وشي. ځکه د یو ملک هستي د هغه ملک فرهنګ، د هغه ملک هویت په فرهنګ باندې ولاړ ده. او خدای ناخواسته که کله د یو ملک فرهنګ د نابودۍ سره مخامخ شي، دا په واقعیت کې د هغه ملک او د هغه ولس نابودي ده. ګرانو حاضرینو، زه یو متخصص یم او د جلسو کې او د ویناو ډېر توان په موږ کې نشته او فقط دومره غواړم چې دا کلیوال صاحب تاسو ته در وپېژنم. کلیوال صاحب زموږ د اوږدو کالونو ملګری او همکار و او دی د ژوند مختلف ابعاد دو د نویسندګۍ ابعاد، د تخصصي ابعادو کې د ښه استعداد څښتن ده او د په خپله برخه کې همیشه کتابونه، همې تخصصي کتابونه لیکلي دي او همې د نویسندګیو او شاعرۍ په برخه کې هم ډېر خدمتونه کړي دي. خو په ډېر تعصب سره ووایم چې نن زموږ او تاسې دغه آستینه مسافران دي، نورو ملکونو ته لاړ دي او په نورو ملکونو کې هلته اوسېږي او دا زموږ او تاسې د ملک ډېره غټه بدبختي او بد کار ده. نو خدای دې زه دا هیله کوم چې خدای دې زموږ او تاسې په ملک کې داسې یو نظام راولي، داسې یو ملي نظام راولي چې زموږ او تاسې دا متخصصین او دا چې نن زموږ چې دې ته موږ د مغزو فرار وایو او دوی بېرته راشي او په خپل وطن په ابادۍ کې برخه واخلي. ځکه یو ملک په متخصصینو ابادېږي،
البته عادي خلک به عادي کارونه وکړی شي مګر اساسي کارونه متخصصین کوي د جامعې په آبادۍ کې د ستون فقرات حیثیت لري بدبختانه زمونږ متخصصین ټول په ټوله دنیا کې د اروپا نه نیولې تر امریکا او تر استرالیا او تر زیلاند جدید پورې پراګنده او ټیټ شوي دي او زمونږ ملک نن د متخصصینو له لحاظه موږ ډېر فقیر ترین خلک یاست ته یقین وکړه تاسو یقین وکړئ چې زه د وزارتونو حالت چې زه ګورم که نه سواد وجود نه لري ناست به یې په چوکۍ باندې مګر دا ډېر د تعصب ځای ده په یو ملک کې ځکه چې موږ او تاسو په دې ملک کې په هره د معدن نه نیولې تر زراعته پورې تر حقوقو پورې ډېر ښه متخصصین درلودل په بین المللي سطحه متخصصین هم درلودل مګر هغه ټول نور لاړ دي په نورو وطنو کې کار کوي او دا ټول د دې وطن د ناخوالو له لاسه لاړ دي نو موږ زه په پای کې دا هیله کوم چې خدای دې زموږ په ملک کې یو ملي نظام راولي چې بېرته دا متخصصین او دا دانشمندان پوهان خپل وطن ته راشي او د خپل وطن د آبادۍ تیږه په خپل لاسو باندې کېږي ځکه چې یو ملک هېڅکله د اجنبیانو په لاس باندې نه ابادېږي نو دا زما هیله ده چې خدای دې زموږ په ملک کې یو ملي نظام راولي چې هغوی د متخصصینو په قدر پوه شي چې هغوی د شاعرانو په قدر پوه شي چې هغوی د نویسندګانو په قدر باندې پوه شي نو زه دا مې هیله ده نو خدای دې د انجمنې ټولنې ته د خدای خیر او برکت ورکړي چې نن یې داسې ټوله هغې ټولنه یې د درې نویسندګانو شاعرانو په برخه کې جوړه کړې ده دوی ته پیاوړتیا بریالیتوب او څه غواړم ډېره زیاته مننه چې د خدای شیبه ده او خدای همیشه د حال په شیبه کې اوسي او موږ تاسو ټول په دغه شیبه کې د حال د شیبې اوسېدونکي یاستو نو تاسو ټول چې د حال د شیبې وګړي انسانانو مشرانو همزولي یاستئ زما په نظر هغه کسان یاستئ چې زه له ټول زاړه او تیر پېژندګلوۍ سره سره نن ورځ تاسو تازه څېرې ګورم باور وکړئ چې تحریک صاحب د ځانګړو اخلاقو څښتن انسان ده پر ادبي لوړتیا او پوهه به یې کم وغږېږم خو ده چې 2 ورځې دمخه ما ته په تلیفون دغه لوی انسانیت پر ځای کو خبرتیا یې راکړه چې قلم ټول نه غواړي دلته د هیواد د ادب د دریو مخکښانو یادغونډه جوړه کاندي د دوی د ادبي کارونو ستاینه او پالنه وکړي نو لږه شېبې نه را په دې خوا تاریخ صاحب ویلې چې څه به بیا وایي هم په دې فکر کې وم چې زه څه ووایم خو له ډېر اخو ډب سره چې له ځان سره مې په ځان کې مې دننه وه تېره ورځ تازه متوجه سوم چې زه به د یوه تازه تحریک په باره کې غږېږم د تحریک صاحب د پردې شاته خبرې هغه کتاب دی چې ما ته را رسېدلی ده او د ده د شعرونو یو غونډه او دا څه مهال کېږي چې له ما سره پروت دې شعرونو ته زه نظر کوم او په دې شعرونو کې ګرځم چې زه هغه څوک ولټوم چې د تحریک د اعماقو په تل کې ښخ ده او لا تر اوسه پورې په دغه ژبه چې ده غږېدلی ده لا په بشپړه توګه نندارې ته نه وړاندې شوی ولې تازه او نوې موندنه مې دغه وه چې که زه تحریک د دغې شیبې د انسان په توګه ونه شم لیدلی نو ما تحریک هېڅکله نه پېژندلی که زه ښاغلی کلیوال د دغې شیبې د کلیوال په توګه ونه شم لیدلی نو دی مې هېڅکله نه لیدلی او دغسې مشر او ویاړلی اړم صاحب
که زه د دغې شیبې د اړم په توګه ونه شم لیدلی نو ما هېڅ کار نه ده کړی. زه د یو وګړي د یو فرد په توګه ځان ته دې حق ورکوم چې په ادبي لاره کې خپل ځانګړتوب خوندي وساتم، دا خپل شخصي حق ګڼم، خو د دې حق له پاللو او درنښت سره چې نور باید په خپلو خبرو باندې ونه ځروم، نه یې کړم او د دوی وخت ورضایع نه کړم، نو خدای وکړي زما خبرې هم تاسو ته د څه کړاو سبب نه شي. زما لپاره دا پوښتنه تل ژوندۍ ده او زه تر اوسه پورې مې څو لیکنې کړي چې چاپ سوي هم دي، ولې تر اوسه پورې بشپړ جواب ته نه یم رسېدلی چې ولې یې لیکم. ښایي ښاغلي طارق صاحب او نورو مشرانو هم دغه پوښتنه له ځانه کړې وي. عمر د طالب په توګه له ځان سره لرو، دا هغه مکې مجسم شوی ده. نو زه داسې فکر کوم چې د محترمو ګډونوالو په اجازه محترمو ادیبانو او شاعرانو ته ښه راغلاست وایم. البته ما غوښتل چې د اړم صاحب او تحریک صاحب په اړه یو ډېر څه ولیکم، خو دا چې ما تحریک صاحب ته تره ویلی دی او همدارنګه ما ته د معنوي پلار حیثیت لري. او خیر په هر صورت اړم صاحب په اړه مې یو شعر لیکلی دی په دې هیله چې دا اړم صاحب په ډېر څه باندې ومني. وایي چې د هر زړګي مرهم دی او په هره تبسم دی، چې د هر زړګي ملهم دی او په هره تبسم دی، د خندا ژړه ملګری دغه شعر د اړم دی. خنزور د واقعیت دی، ښکارندوی د حقیقت دی، خنزور د حقیقت دی، ښکارندوی د واقعیت دی، خاینان یې رسوا کړي برکت یې د قلم دی، د خندا ژړه ملګری دغه شعر د اړم دی. دی روان په سمه لاره د وطن خلکو دپاره، دی اړم دی آبادۍ ته پورته کړی قدم دی، د خندا ژړه ملګری دغه شعر د اړم دی. دی د هیچا نه ویریږي، سر یې هیچا ته نه ټیټیږي، بندواس په زندان نه دی، د پخوا یې کړی قسم دی، مبارز د مدیریت دی، پلوی د وحدت دی، دا شاعر د پرګنو دی، ښه بلد په دغه چم دی، د خندا ژړه ملګری دغه شعر د اړم دی. د وطن په درد دردیږي، ناسازیو ته ځورېږي، نور خوشحاله دي په ژوند کې، دا په موږ یوازې غم دی، د خندا ژړه ملګری دغه شعر د اړم دی. د آریا ورته سلام دی اړم صاحب، د آریا ورته سلام دی، په بار احترام دی، که هر څو یې وستایمه لیک گفتار مې بیا هم کم دی، د خندا ژړه ملګری دغه شعر د اړم دی. ډېره مننه کوم. البته د تحریک صاحب برخه کې زه هېڅ هم ویلی نه شم، خو صرف د محترمو ځوانانو نه، د محترمو ځوانو شاعرانو نه دغه هیله لرم چې د اړم صاحب تر سیوري لاندې کښېني او د یو معنوي پلار په صفت یې وپېژني، او البته اړم صاحب تحریک صاحب د یو ښه لارښود، ښه استاد او ښه یو رهبر په حیث وپېژني. همدومره زما وینا ده د تحریک صاحب په اړه. زه نور څه ویل نه لرم، د توجه نه هم ډېره مننه کوم. د خدای په امان. د مسؤلیت بار چې هغه د ټولنې رهنمایي، لارښوونه او خپلو نیمګړتیاوو ته د هغوی متوجه کول دي ترسره کړي او سرته رسولي ده. کلیوال صاحب له ډېرو پخوا وختونو زه پېژنم او دا د هغوی د ویاړ ځای دی چې خپله تشریف نه لري او په یاد یې دلته غونډه جوړېږي. رښتیا هم د دوی هلې ځلې دي چې دوستان یې دې ته اړواس کړي چې دغسې غونډې د هغه په ویاړ باندې هم جوړې شي. اړم صاحب د خپل شعر په هنر کې دومره غښتلتیا ترلاسه کړې چې د هر چا په زړه کې ځای نیولی او په خپل هنر باندې د شعر دنیا دومره روښانه او ودانه کړې ده چې په هیڅ چا باندې د ده خبرې بدې نه لګېږي او هر څوک ورته هرکلی کوي او د شعر مینه والي دي. طارق صاحب
د 40م کال نه چې زه د خوشحال خان په لیسه کې ښوونکی مقرر شوم د تحریک صاحب سره مخامخ شوم. له هغه وخت نه زما او د ده د ورورولۍ اړیکې موجودې دي. یو ډېر پاک سپېڅلی مسلمان دی او همیشه یې د خپلو خلکو خدمتونو ته ملا تړلې. حتی کله چې تر پروسه کال چې ما په تعلیمي نصاب نه تقاعد نه و کړی، زه د دې شاهد یم چې دلته به ډېر دري زبانه حتی د نورستان او د بدخشان خلک راتلل او دا بیا خپلو کارونو پسې اړکولو چې هغه کارونه یې سرته ورسوي. هغوی به څه نه پېژندل یا به خلکو سره بلد نه وو، خو ده دومره خپل ټولنیز خواص په خلکو کې ژوندي ساتلي دي چې یو نااشنا سړی هم ورته راځي او د خپل کار د سرته رسولو دپاره دې ته اړ باسي چې لاړ شي او هغه سرته ورسوي. دا د ده دپاره ستر ویاړ دی او دوی ته لا بریا غواړم. دل زما ارمان دي پکې ښه پاخه وتلي شاعران دي، د ادب ستوري الفت دې روح خوشحال وي، په منتللي زمون ښه لیکوالان دي. سلطان جان کلیوال سر پکې سپین کړی، ټول کړوړی په یووالي د افغان دي او د لیکوالو شاعرانو په کتار کې هلې ځلې د اړم د اوچت شان دي چې د درې ژبو لیسانس پکې ماسټر وي. دا صفت د نومیالي تحریک د ځان دي. انګریزي، روسي، پښتو کې ستر استاد دی. دا ویاړنې د تحریک د لوی لغمان دي. د پوهانو، لیکوالانو، شاعرانو لوړ خیالونه ویاړ د ټول افغانستان دي. ګړندی یې نوښتونو باندې ویاړم، ګړندی یې نوښتونو باندې ویاړم. موږ ته څه چې ویاړ د سیمې او جهان دي. ستاسې له پاملرنې مننه. دوی د لا اوږد ژوند په هیله باندې تحریک صاحب د ډېر پخوا نه زما دوست او د یو استاد په توګه زه پېژنم. نو ګرچې به د ټولو په اړه باندې څه مقالې لیکل شوې او زما په نظر په دغسې غونډو کې اکثرا زما دا نظر دی چې هڅه وشي چې په هغه اثر باندې وغږېدل شي، د اثر اړخونه باید وڅېړل شي، د شاعر یا د ادیب یا د لیکوال. په هر صورت زما مقاله لږه اوږده هم ده، هیله ده چې تاسې ستړي نه شئ. د ښاغلي استاد عبدالعزیز تحریک په د شعر په اړه باندې ده. مهمې برخې کولی شي. والله که پوهېږم نو دا خو یو سلسله لري، تسلسل لري، نو نه پوهېږم که دغه وکړو. خوښه دی که هغه مهمې برخې چې بیا دوستان لمانځو د دې وخت موسي ښه تاسو خپله پوهېږئ. صحیح شو. د تحریک تلمحخیزه شاعري زه خو په دې باور یم چې په ځینو انسانانو کې له نورو هغو څخه پورته د ځینو ځانګړو استعدادونو او ځواکمنتیاوو په هستونه کې هم د خدای جلال الله شانه د حکمتونو پټ رازونه پراته دي. خو شاعر یادوم هغه فوقالعاده انسان چې الله شانه ورته په خټه کې د خپلو نورو عادي بندګانو د خټو د ترکیب سربیره یو بل فطري خارق العاده جوهر او امتیاز اغږلی دی او ورسره جوخت یې د خپلو هنري پنځونو او استاغونو د جلال او جمال د ستایلو او خپلو نورو بندګانو د روڼتیا، ویښتیا، پوهاوي او لارښوونې ستر رسالت د امتیاز پیرزوینه پرې کړې ده. استاد عبدالعزیز تحریک هم پر همدې الهي امتیاز یعنی شاعرانه فطرت، مشرف، ژمن، رون او د امتیاز بخونکي رب پر وجود، حکمت او هدایت معتقد، باوري، مومن او سنبال شخصیت دی. استاد عبدالعزیز تحریک د مطالعاتي فلسفې له حرفوي زده کړې سربیره نور آسماني کتابونه، بېلابېل دینونه او عقیدې لکه بودیزم، کرشنایزم، هندویزم او نور هم په پوره څېړنې او ځیرکتیا لوستلي دي.
خو د دې ټولو مطالعات او څېړنو په نتیجه کې یې باور او ایمان لا هم د اسلام پر مقدس دین پوه شوی او شعور یې لا هم فولادیت ابدیت او ځواکمنتیا موندلې ده. تحریک د زړښتو او نورو مطالعاتو سره سره بیا هم د خپل دین وطن او ژبې له بې کچې مینې یوه لمحه هم لرې نه دی پاتې شوی. د هغه عقیده سپېڅلې ده او د شعر ویاړلی سر یې پردیو نظامونو پردیو نجونو او افتخاراتو او ستاینو او چوپړ ته نه دی ټیټ شوی. د واقعیت نه هم د دې واقعیت نه هم انکار نشي کېدلی چې د شاعر عقیده پوهه ګروهه مینه ذوق مسلک زده کړې تجربې احساس چاپیریال او نور د هغه په شعر کې ضرور اغیز کندي او په قضیه ناخودآګاه توګه د شاعر په شعر کې خپل رنګ جوتوي. همدا لامل دی چې شاعران په بېلابېلو کټګوریو یا ډلو ویشو. استاد عبدالعزیز تاریک هم د شعر په زرینو مجمرونو کې د خپلې پوهې ګروهې احساس او تجاربو د رنګینو ګلونو ګلدستې د خپلو لوستونکو مخې ته ږدي او د دغو رنګینو ګلونو په زړه راښکونکو عطرونو د لوستونکو روح او دماغ نازوي. په پښتو دري روسي انګلیسي روږ دی شاعري په څلور ژبو اوس تحریک کړي او پښتو نه د قافیه مې د دې ټکس د 5 ژبو ویګانې مې کړې مکس. قلموال باید په صرف او نحو پوه شي توپیر وکړي د مصدر فاعل پریفکس. د ځینې برخې به یې پرېږدم په هر صورت زر زر به یې ولولم ځکه چې دغه مقاله ډېره اوږده ده. د تحریک صاحب د شعرونو ډېر شعرونه داسې دي چې زما په ان ډېری لوستونکي به ترې په لومړی پلا لوستلو هیڅ ډول مفهوم وانه خیستلی شي ځکه په هغو کې داسې لغتونه تلمیګانې او اصطلاحات کارول شوي دي چې معنا کولو او توضیح او سپیناوي ته اړتیا لري. خو له ښه بخته چې جناب تحریک صاحب د وضاحت او سپیناوي په موخه هغه لغتونه او اصطلاحګانې ځای پر ځای په لیک نښه کړي دي او په لمن لیکونو کې په معنا او توضیح کړي دي. د تحریک صاحب د شاعرۍ بله بډایه برخه د تلمیحاتو برخه ده. تحریک صاحب په ډیرو شعرونو کې ډیر داسې تاریخي نمونه پیښې آثار مفاهیم او اصطلاحات کارولي چې د دوی د پراخو معلوماتو او ژوره مطالعاتو څرګندونه کوي خو هغه لوستونکي چې دا معلوماتونه ونه لري بیا هم تر هغې چې د ښاغلي تحریک صاحب لخوا په لمنلیک کې د هغوی معنا توضیح تفسیر او تشریح ته مراجعه ونه کړي نشي کولی له شعر نه مفهوم واخلي. ځکه نو د تحریک صاحب شعر د شعري هنریت خوند او مفاهیمو ترڅنګ درنو لوستونکو ته د پښتو او نورو ژبو سوچه لغاتونو تاریخي علمي فرهنګي فلسفي تخنیکي او هنري معلوماتو یوه ډیره بډایه مجموعه هم ده. همداسې علمي کتابونو ته تږې ده او نور یې هم د خپل شعر مجموعې نشر کړي او د ده د دې شعر په مجموع کې یوه هم رازونه او رمزونه ده او دا د هغو ځوانانو سترګې ورخلاصوي چې هوس لري چې اروپا ته ولاړ شي چې هوس لري چې امریکا ته ولاړ شي چې هوس لري چې کاناډا ته ولاړ شي د هغو ځوانانو سترګې ورخلاصوي او د هغې ټولنې هغه څیره چې موږ نه یو ورته متوجه هغه څیره موږ ته روښانه کوي. په دې برخه کې د ځوانانو ته یو پیغام لیکلی هغوی ته یې د افغانستان ټولنه هم ورمعرفي کړي او په مقابل کې د امریکا د کاناډا هم په امریکا کې ده په مقابل کې د کاناډا ټولنه هم ورمعرفي کړې ده او د دې ژوند بېلابېلې پاڼې یې رااړولي. واقعا دا یو دستورالعمل دی او دا د ځوانانو لپاره یو لارښود دی او په دې کې د ځوانانو لپاره پندونه دي او واقعا د هغو ټولنې چې ظاهرا یې ډېر ښایسته او ښکلی دی د هغې ټولنې کرغېړنه او ناولې څېره ورښیي. زه هم هلته تللی یم لیکن زما ګزاره ونه شوه فقط 7 میاشتې مې چې تېرې کړې بېرته راوتښتېدلم. نو په دې اساس زه کلیوال صاحب ته د دوی د دې لوی خدمت چې کړی دی مبارکي ورکوم او خصوصا دغه کتاب یې باید نور هم چاپ شي. د ده نه خواهش کوم یا د نورو هغو کسانو نه چې د خپل نوي نسل د روزنې سره علاقه او مینه لري چې دا کتاب تکثیر کړي په زرګونو په لسهاوو زره نسخې یې په ښوونځیو کې په ماشومانو وویشلی شي. زه د دې کتاب نه یوه وړکۍ نمونه تاسې ته
او روم البته زیات وخت مو نه پې نیسم نن چې ته پکې اوسېږې دا رنځوره دا ټولنه درته وایمه بچیه خپله کړه د ځان پالنه په پیسو خو به غني وي خو فقیره په اخلاق ده په تعلیم به وي واحده تربیه کې په نفاق ده تولیدات به پکې ډیر وي هر څه دلته پیدا کیږي پریمانی به د هر څه وي که د لاس ورته رسیږي دا منم چې ټول لګیا دي کار کوي د ځان دپاره او د کار نتیجه دا ده چې ښه ده د ژوند چاره ښه پوهیږي په دې باندې چې له وخته ځینې ګټه په څه ډول کاوچته او بیا شي د څه په لټه د تخنیک همدا اصول دي جوړوي ماشین انسان نه ماشین کله بیا خبریږي چاپېریال او د جهان دلته هسې ځانځاني ده ته به وایي چې محشر دی د نفسي نفسي نارې دي یو د بل نه ناخبر دی مور په لور نه ده خبره لور د مور نه لري حال زوی خبر نه دی له پلاره پلار زوی نه ویني په کال اول ښځه میړه نشته که بیاوي سره پردي دي غلي وي یو د بل ومال ته بې باور ښځې سړي دي ماشومان خو پیدا کیږي خو د پلار یې نه وي پته نه پوښتنه له سړي شته نه پوښتنه له عورته کله ډېر داسې پیښیږي چې نه مور لري نه پلار شي رالو یتیمخانه کې وي ټول عمر خوار او زار له هر څه نه لري کرکه د ژوند لاره وي ترې ورکه جنایت باندې ورګډ شي له هیڅ جرم ډډه نه که دا کسان سره راټول شي خطرناک بانډونه جوړ که مرګ غلای وظیفه شي لوی قوي ګینګونه جوړ که دا ځوانان ملامت نه دي دی محروم د مور له مینې دی محروم د پلار له غېږې دی محروم د ورور له مینې نه ښوونځي ته صلاحیت شته نه ښوونکي ته جرأت چې دا وکړه او دا مه کړه د چا نه دی مسؤلیت د هر چا د خپله خوښه چې څه کاندې او څه نه که بس مطلقه خودسري ده که څوک بد کا که څوک ښه که څو محدود شیان معلوم دي چې جرمونه شي بللي له هغې کارونو پرته ټول کارونه نور منلي چې اتلس پسرلي یې له سر تېر کړل نو کره شو نور د هیچا پروا نه که بس په خپل وجود پوره شو که جینۍ ده که هلک دی بیا باچا دی د خپل سر دې قانون ورته ورکړی الوتلو ته وزر بخښنه غواړم وخت م نیسم لیکن ډېر ښکلی کتاب دی نو بیا سر شي په کوڅو کې د ځوانیو په نیشو کې هسې ډوب هسې لاهو شي په موهومو وسوسو کې چې دا لوی جهان ترې ورک شي په جهان کې ځان ترې ورک شي نه د ځان وي نه د بل وي عزیزان خپلوان ترې ورک شي چې اخته په کوم مرض شي یا نږدې شي زړېدو ته بیا نو لاس منګلې موږي جوړ شي غم او ژړېدو ته نه بای فرینډ وي نه ګرل فرینډ نه اولاد نه مور و پلار وي تر آخره شي بدمرغه تنها سوی په انګار وي واقعا هلته ډېر داسې کسان دي چې په کور کې مړ شي بوی وکړه وروسته له هغې همسایهګان پولیسو ته خبر ورکړه او مړه یې راوباسي نه غمخور نه مددګار شته نه په بده ورځ کې یار شته نه همزولی نه ملګری نه تسل او نه قرار شته ځان ته سوځي په غمو کې ځان ته ډوب وي اندېښنو کې ځان ته ورک وي په خپل ځان کې ځان ته مړ شي په تیارو کې د ژوندو سره د مړو څه تمیز او توپیر نشته هلته هم یوازیتوب دی دلته هم کوم زهیر نشته همسایه له همسایه نه په کلونو نه خبریږي څنګ په څنګ سره اوسیږي که یو خاندي بل ژړیږي یو افغان قصه کوله وایي زه ما د یو کاناډایي سره کار کوه په یوه ځای کې نو ما ته وایي چې ته چېرته اوسېږې ما ورته چې زه په فلاني ځای کې اوسېږم وایي زما پلار هم هلته اوسېږي ما ورته چې د پلار پوښتنه دې کله کوې و ولې نه په یوه کرسمس بل کرسمس کې ټلیفون ورته کوم نه پوښتنه د رنځور شته نه د مړي شي پوښتنه نه د څوک د چا لیدو ته نشته یو د بل کتنه مور پلار چې زاړه شي ور تسلیم یې که سرکار ته
په کلو یې تپوس نه کړي وایي خوښه شوم خپل کار ته او سرکار څه کوي هغه ورته په د مغازو ګرځي او د وخت نه تیر خواړه د مغازو نه راوړي دوی ته ورکوي چې ویې خوري دا په خپله ماته یوه امریکایي قصه وکړه که د مور په زړه کې هر څو د بچي مینه پرته وي خو بچیان خبر نه وي که مور هر څومره خفه وي ځانکدن کې تر سترګو د بچوړو څیرې کیږي چې په څه یې سترګې لګي خپل بچی ورته ښکارېږي لاس و پښې وهي او مړ شي همدې ستره مایوسۍ کې له نړۍ کړي سترګې پټې بېوسۍ او بېکسۍ کې د اوبو د یوه څاڅکي په ارمان تیر شي دنیا نه بې دیدنه بې فریاده کډه وکړي له جهانه چې اولاد یې راخبر شي آرایش نه وروسته ورشي نه تاثر او نه خفګان وي په څو نورو ویناوو سر شي آخر وایي دې وختو کې ډېر مصروف هم په کارو کې خدای مړ شو ډېر بې وخته ځان شو پېښ په معاملو کې بس همدا لړۍ جاري ده د پیړیو په اوږدو کې وي همداسې به روانه د نسلونو په منځو کې خو بچیه ته پوهېږې چې دا نشته ستا په دین کې ځورېدل د مور و پلار دي ناروا ستا په آیین کې ستا رب کړی تا ته امر چې خدمت د مور و پلار کړه د دوی هر ډول خدمت ته ځان په هره شیبه تیار کړه جنتونه ټول پراته دي ستا د مور و پلار په پښو کې په همدې ډول اصول د افغانیت او په پښتو کې بې پروا که شوې دې کار ته ټول کارونه به دې وران وي خلاص به نه شي له پیغوره څو چې دا جهان ودان وي نو زما د سترګو توره خدای دې تا نه که بې پته د غیرت شمله د مشهیز دنیا کې زویه کته ژوند مزه که په حرمت کې ښه دې مړ له بې پتۍ نه هر افغان د مولا ساتي له هر رنګ بې عزتۍ نه دا وینا مې هیره نه کړې ته ګډ شوی په دریاب یې که په فکر دې ځان نه شوې نو تباه او خراب یې بخښنه غواړم زه نور د شعر نه لولم دا کتاب توصیه کوم چې ځوانان یې بیا 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 ولولي او هغه څوک چې وس وي هغه دا کتاب بیا 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 نشر کړي او په مکتبونو په درس ځایونو کې په ځوانانو وویشي نو زه ملي مضامین او اساسي مضامین او ژوندني مضامین یې پکې رانغښتي دي د شکل له نظره یا د بڼې له نظره یا د ادا له نظره یو څه مشکلات ما پکې لیدلي دي مخکې یو بل دوستم اشاره ورته وکړه هغه هاشمي صاحب اشاره ورته وکړه چې مثلا دا یې د شعر لپاره لوی خدای نه دوی ته روغتیا سلامتیا هوسایي او د ژوند ډېر فرصتونه غواړم تشکر د محترم استاد له ګټورو خبرو نه ډېره مننه ما یو څه د استاد تحریک په کتاب باندې لیکلي خدای دې وکړي چې خوښ شي تلویزیون مې روښانه کړ د شمشاد په شمع ښاغلی استاد تحریک ولید خدای شته د تلویزیون غږ مې جګ کړ د استاد خبرو ته سم متوجه شوم ویان استاد نه د پوښتنو په ترڅ کې د ده د نوي کتاب البته چاپ شوي کتاب یادونه ترې وکړه دومره پوه شوم چې ولا استاد لکه چې شعري یا نثري ټولګه د چاپ په ګاڼه ښکلې کړې ده استاد هغه کس دی چې د افغان ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هیڅ وخت هم غیر حاضري نه کوي زه هم بهیر ته لاړم نو کله چې مې استاد باندې سترګې ولګېدې لومړی مې د ده د نوي کتاب د چاپ په اړه تپوس او مبارکي هم ورکړه استاد راته د مننې ترڅنګ د خپلې شعري ټولګې د پردې شاته خبرې په اړه معلومات د یوې راډیوي مرکې په ترڅ کې راکړل او خپل کتاب یې هم راته ډالۍ کړ کتاب مې کور ته راوړ مطالعه مې کړ پاڼې مې یوې او بلې خوا ته زښت زیاتې واړوې او راواړوې د پښتو د ادب ډېرې قیمتي او زرینې ملغلرې پکې کرلې وې په دې وخت کې د استاد یوه خبره راپیاد شوه ما د استاد نه په یوه مرکه کې د اوسنیو پښتو نثري او نظمي کتابونو د چاپ په اړه ترې پوښتنه کړې وه استاد د پوښتنې په ځواب کې راته وویل تر اوسه د پښتو ژبه په معیار 3 یا 4 کتابونه چاپ شوي دي نو ما ته پوښتنه پیدا شوه چې څنګه تر دې دمه 3 یا 4 کتابونه په پښتو معیار باندې چاپ شوي دي استاد راته وویل د ښې غوره او با ارزښته لیکنې ګرامر لیکنښو لیکدود ګړدود او نورو معیارونو پر بنسټ برابر کتابونه کم چاپ شوي دي نو ما چې کله د استاد کتاب وکوت له خپله نظره مې په دې ټولو معیارونو البته برابر و
زه خپل ځان ته د حق نه ورکوم چې د ښاغلي استاد محمد عزیز تحریک پر شعري ټولګه خبرې وکړم، خو د استاد هغه هڅونه چې دی د خپلو بهیروالو ځوانانو او د پښتو ادب مینوالو ته ورکوي، سړی اړ کېږي چې یو څه پرې ولیکي. د استاد تحریک د پردې شاته خبرې شعري ټولګه که یو البته یوه بله ښېګڼه چې ما پیدا کړه هغه دا ده چې په دې کتاب کې د لمن لیک مسله ده. استاد د کتاب ستونزمن لغتونه د پاڼو په لمنو کې ډېر ښه معنا او تشریح کړي دي. استاد شعري ټولګه د پردې تر شا خبرې د نورو ښېګڼو درلودونکې هم ده. د ده شعري د البته د دې شعري ټولګې مبارکي بیا هم ورته وایم او د الله تعالی نه ورته د ډېر امر غوښتونکی یم. لا دې هم د پښتو ادب په اسمان کې ځلانده اوسي. قدرمن کمال صاحب د لنډې وینا هغه تخصص ته چې په خپله رشته کې لري، یا دی په ادبیاتو کې او د شعر او شاعرۍ په برخه کې لري، دې ته ډېر ضرورت دی. ځکه داسې کسان کولی شي چې په خپل رشته کې ډېر اثار ولیکي او د ژبې په طول باندې برابر ولیکي، او دارنګه د شعر او شاعرۍ هغه میدان هم تود وساتي. زمونږ په هېواد کې د یو شمېر داسې کسانو ترمنځ کلیوال صاحب دی. کلیوال صاحب هغه وخت چې دلته و زمونږ سره به د خپلې څانګیزې وظیفې ترڅنګ په ادبي غونډو کې ګډون کولو او موږ ته به یې شعرونه ویل او ده به مقالې لیکلې. نو داسې شعرونه او داسې مقالې اوس هم چې موږ کله کله پخواني کلیکسونه راوړو، مجلې راوړو او دا تر سترګو شي، نو یو ځل دوه ځله خو یې ګورو. دغه ډول بل نفر چې دی زمونږ شاعر او لیکوال په دې غونډه کې معرفي کېږي هغه اړم صاحب دی. موږ په خپلو ټولنو کې ځینې داسې شاعران او لیکوال هم لرو چې د اړم صاحب غوندې جرأت نه لري. لکه څنګه چې تحریک صاحب لیکلی دی چې د اخلاقي جرأت غوره سمبول، واقعا چې اړم صاحب د اخلاقي جرأت غوره سمبول دی. داسې کسان چې په خپلو شعرونو کې د خپل ولس هغه ارمانونه یا هغه نیوکې یا هغه انتقادونه چې خلک په زړونو کې لري یا ښکاره ورسره وي یا پټې په زړونو کې وي، او دی په خپل شعر او شاعرۍ کې په خپلو شعرونو کې راښکاره کړي، او بیا لا دا چې د سټیج په سر ووایي، دا ډېر دروند کار دی. دا جرأت غواړي، دا متانت غواړي، او داسې کسان زموږ په ټولنه کې کم دي. او چې د هغې جملې نه یو زموږ عالم صاحب دی. عالم صاحب هغه وخت کې چارته قصه وکړه په پېښور کې چې دی نو دی هغه وخت کې لا د مجاهدینو دلته مجاهدین د حکومت نه و جوړ شوی. په پېښور کې د شعر ویلی او همدغسې انتقادي شعر ویلی. نو په داسې انتقادي شعر کې صمیم صاحب ناست و. صمیم صاحب ویلی چې اړم صاحب ته ګوره چې دی موږ ته اړم دی، همدا موږ پورې انتقادونه همدا موږ پورې شروع کړي دا موږ ته انتقادونه په موږ باندې انتقادونه کوي. نو اړم صاحب د هماغه وخت نه د پخوا نه تر دغه اوسه پورې د ده په حرکاتو کې، د ده په شعرونو کې، د ده په جرأت کې، د ده په متانت کې هېڅ تغییر نه دی راغلی، او هماغسې دی اوس هم وایي. نو دغسې شعرونه چې په هغې کې انتقادي روحیه وي، دا په ټولنه کې د ډېر عمر دپاره پاتې کېږي او خلک یې نه هېروي او خلک یې لولي. که چېرته موږ د یو شاعر په ژوند باندې د هغه په شعرونو باندې خبرې کوو یا د هغه په خصوصیاتو باندې خبرې کوو، دا له دوو لارې نه کېږي. یو دا چې دغه شاعر په باره کې خلکو د شاعر په باره کې چې کوم آثار لیکل شوي هغه آثار خلک مطالعه کوي، نو د شاعر په باره کې معلومات ترلاسه کوي. یا هغه شاعر په خپله یو څه لیکلي هغه مطالعه کې د هغه په باره کې معلومات ترلاسه کوي، یا دا چې هغه شاعر سره د ژوند زیاته برخه نږدې تېره شوي یا په یو دفتر کې تېره شوي، د هغه د شعر و شاعرۍ سره بلد وي، لیکنو سره بلد وي، د هغه د ځینو خصوصیاتو سره بلد وي. نو داسې په داسې غونډو کې که یو څوک د هغه د ژوند په باره کې معلومات ولري او ووایي، یا د هغه د شعر و شاعرۍ په باره کې یا د هغه د اثارو په باره کې خبرې وکړي، نو هغه کسان چې ترې خبر نه وي او خبر شي داسې غونډې ښه ارزښت لري. پخوا خو به داسې و چې موږ هم دا خبرې کولې، نور هم دا خبرې کولې چې په موږ کې یو شاعر و لیکوال هغه وخت د شاعر و لیکوال قدر کېږي چې هغه شاعر و لیکوال مړ شي، بیا وروسته قلم پسې روالو د هغه د ژوند په بېلابېلو برخو باندې د هغه په اثار باندې خبرې. خوشبختي دا ده چې اوس زموږ کې دا دود را پیدا شوی دی چې زموږ شاعر موږ د خپل شاعر او لیکوال په ژوند باندې د هغه په ژوند خبرې کوو او سره په دې غونډه کې هم راسره ناست دي. نو وروستۍ برخه د تحریک صاحب
په هغه باندې دا چې طاریق صاحب زه د 50 کال نه پیژنم، لیکنې مې لوستې دي، د شعر و شاعرۍ سره هم بلد یم او سره نږدې شعبه کې همکار هم پاتې شوی دی. طاریق صاحب زه په دوه ډوله د طاریق صاحب باره کې خبرې کوم، یو د طاریق صاحب په خصوصیاتو باندې، یو د طاریق صاحب په شعر باندې. طاریق صاحب یو خاص خصوصیات لري، یو خاص ټیپ لري، هغه دا دی یو خو طاریق صاحب هغه د کبرجن سړی نه دی، ډېر عاجز سړی دی، بې کبره سړی دی. او بل دا چې دی په شعبه کې دا چې یو شعر لیکي یا یو مقاله لیکي، دا کوشش کوي چې په هغې مقاله او شعر کې هغه نقطې چې هغه داسې شکمنې وي دا کتابونه راخلي، د هغې باره کې لټه کوي چې ښه کلمه ورته درسته معلومه شي. یو څوک چې ډېر تقدیریږي میډال ورکوي نو د هغه د سترګو نه اوښکې ځي او ژاړي. نو ما به پوښتنه کوله دا ژاړي څنګه؟ دا ژړا خو د خفګان په وخت کې، دا اوښکې د خفګان په وخت سړي سترګو نه راځي. وایي داسې کېږي چې د خوشحالۍ په وخت کې اوس هغه حالت کې زه خپل ځان وینم نه پوهېږم. ووایه چې زما دغه یو ارمان دی چې کاشکې زما مور هم دلته ناسته وای، زما پلار هم ناست وای او هغوی لیدلی وای چې زما نیالګی په ثمر رسېدلی او دونه خلک دومره د تعریف وړ زه نه یم. ولاکه زما شعرونه هم داسې دي، خو که زه کله کله وایم چې هغه څه چې وینم هغه زه لیکم. نو دا چې څوک د دې جرأت لري چې زر جامع ټولنې ته ورسي او څوک نه لري، خو ما ته همدغه جرأت خپل خدای راکړی دی. څنګه چې زه شاعر کړی یم د دې جرأت هم راکړی دی چې صرفه مه کوه او ټولنې ته یې ورسوه. د دې دپاره چې خبرې زیاتې نه شي، زه خو د آریا جان نه ډېره زیاته مننه کوم، ځکه یو شعر د زړه په وینو د زړه په غوښو یو بیت لیکل کېږي چې شاعر وي هغه په دې پوهېږي چې ډېر په سختۍ سره شعر جوړېږي. ځینې داسې خبرې کوي چې دا شاعران لکه د کلیوال صاحب ویلي ځوان پاتې شوی ده. دا بېخوبي فکر کوم چې سړی لکه چې ځوان پاتې کوي. یو ډاکټر نظر ورکوي همیشه د وینه ښه په جریان کې وي، ځکه چې هېڅ مریضېږي هم نه، دا ډېر خوب سړی ناجوړوي. زه چې ګورم طاریق صاحب هم بد نه دی، وایي چې زه ډېر بېخوبي تېروم. او کلیوال صاحب خو ما ته قصه نه ده کړې، کاناډا کې مې ولیدل سفیر صدیقي کره یو مشاعره هم وکړه 11 کاله مخکې، خو ځوان پاتې شوی دی. نو خبره ټوله زیاته په ما ورته ښېده. زه کله کله تحریک ته ووایم ډېر د اخلاقي جرأت دې لیکلي لکه چې نور نه غواړې زه ژوندی پاتې شوم، مرګ ته مې لکه چې برابره یې. نو هغه بیا مرګ او ژوند د خدای تعالی په لاس ده. دلته یو شعر ده چې د ډېرو ځوانانو نه مشر ده، 14 کاله کېږي او د سپین ږیرو نه کشر ده. ما همیشه د هیواد حالات چې لیدلي دي په شعر کې راوړي دي. خو خیر یو ځل زه د استرالیا نه په تلیفون کې د محترم رفیع صاحب سره مخامخ شوم. سعیدي صاحب دی راغوښتي وو، هغه د اقتصاد وزیر ارغندیوال صاحب وو، او دوی ډېرې نیوکې په د شپږم د جدي باندې خبرې وکړې. مله د خدای دپاره له تاسې نه مخکې زه تخبیه کوم او زه یم غندم چې دا ډېر بده حمله وه او دا یو تجاوز و. ولې د خدای دپاره تاسو خو د همغه مشرانو د هغې د رهبرانو نه تر کشرانو پورې خو یو قصر یو بلډینګ وکړئ، مخامخ راته ناست ده او د دوی په دوبۍ کې، د دوی په ننګرهار کې، د دوی په قندهار کې، هر چېرته. نو دا یو ټاپه پې ولګوئ چې کاپیرانو ولا افغانستان خیر کاپیران راغلي و جنګ ورسره هغه لاړه. وایي دا څوک چې د دې طرفدار دي دا هم کافر دي، خاقیان پرچمیان. دغه اوس جنګ یو سوال پیدا کړي دا څوک دي؟ اخوا مسلمانان دي، دي خوا مسلمانان. ما یو شعر هم ویلی دی چې جهاد دا اوس شهید ورک ده. نو د دې دپاره چې نور دوستان هم شعرونه وایي. په 1954 کال کې په پنجشیر کې، په لغمان کې، په ننګرهار کې، په ځینو ځایونو کې د همدغه پاکستان په دستور باندې حمله وشوله. زمونږ د لغمان په سیمه کې په بوجیو کې بمونه، په بوجیو کې په خدای مصنوعي ګیرې دا د دولت لاس ته ورغلې. اوس خو د داود خان خو غاټ عکس هغه کړی شهیدانو کې راځي، خو یو شمېر هغه ته شهید نه وایي. او شهیدان ورته چې د چا اصلي شهید ده، زمونږ د پخوانیو خلکو چې ورته وایي شهیدانو تپه یې جوړه کړې ده. او یو ټوکه کله کله کوم وایم دا د امریکایان هم مړه شول، دلته خو روسان هم مړه شول چې دوی و د شهادت دعوه ونه کړي.
نو زه به یو څو ټپیزې ما یو 600 ټپیزې په 7 میاشتو کې لیکلي دي. وایي ګورم په ګیرو مسخرې شوې، بعضې لنډې بعضې اوږدې شوې او ځینې په ډول دې وزې شوې او د ما خو بدې اوس په دې شوې فرانسوي ګیره اوس ګیرو کې راځي نه. وایي یو خوا شمله بل خوا پکول شو، چپن میدان پکې راټول شو، مسابقه کې نول په نول شو او توپ د پکول شمله کې ګول شو، قرقولۍ پکې ریفري د میدان وړي. و چې یاره ډالره څه بلا یې چې څنګه خوښ ته د هر چا یې، خوښ د پاچا او د ګدا یې، د ما اشنا خو له پخوا یې په جاسوسۍ کې خو همدغه ګټې دي نه. نو زه بیرته هغه شعر ته چې په هغه وخت کې چې د حمله وشوله، ولکه تر اوسه هم تخلص ماته راځي چې د شمالو د کوم جو خو یو ډېر شریف سړی و، سرمامور د څو تنو عسکرو سره دی سره په مقابله کې په شهادت ورسېده. او نه پوهېږم چې د عکس څنګه ما سره پیدا شوی، د کوم ځای نه مې لاس سره، خو تاریخ نه هېڅ شی پټ نه پاتې کېږي. دا به د هغه کورنۍ خبر هم نه وي چې د هغه عکس هم چاپ شوی ده. او همغه شعر د شهید پیغام په نامه باندې د همغه وخت عکس د 6 کاله کېږي د دې شعر، او هغه کاغذ ما سره اوس هم شته ده او په ډېرو سختو شرایطو کې مې همغه کاغذ ځان سره ساتلی. وایي اختر مې په مرګ وکړي، دا د همدغه شهید پیغام ده. دا چې هر څوک خپل شهید ته خطاب کوي او د هغه د شهید پیغام ده، خو دا د همغه وخت ده چې اختر مې په مرګ وکړي، سره لاسونه له خندا سره، مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. مور د تن په غوښو د وطن په مینه مس کړمه، ځکه مې د نن خبرې وځي له رښتیا سره. مرګ به وي بهتر نه هغه ژوند له خجالت سره، در مې کړه زلمیه خاوره تا ته امانت سره. کله د افغان بچی اوسیږي ارتجا سره، مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. او دا اړم ده چې همدغه شعر وایي چې دا سپینې جامې د زمانې په مخ کې تورې وې، دا د خولې خبرې د ریا په زړه کې نورې وې، دا مصنوعي ګیرې د معنا په لحاظ سپورې وې، دا د شیطانۍ اسپې ستړې وې کمزورې وې، دا چل او چمونه رسوا شوي په هر لورې وې. ما خو پرنګیان د عدالت په چم کې سار غوښتل، دا د مارمهۍ بچې مې نور زیاتي په دار غوښتل. ما ته مې نیکه داسې ویلي و امسا سره، مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. ډېره زیاته مهرباني. وایي هغه لویې ګیرې غولونکي بې ایمان څه شول، هغه وطن فروشه د ولس داړه ماران څه شول، هغه مفسدین پیسه خواره د پاکستان څه شول، هغه د افغان ناموس پلورونکي واکداران څه شول، هغه د بې شمېره انسانانو قاتلان څه شول، هغه د افغان د ګډوډۍ اشوبګران څه شول. زه یې وم په لټه چې وطن ته مې خدمت وکړم، بیا به په کافر او مسلمان کې قضاوت وکړم. زه د خپلې خاورې نیکنامي غواړم بقا سره، مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. وایي دا مسلماني او دینداري ما ته معلومه وه، دا وطن فروشي او غداري ما ته معلومه وه، دا د استعمار خوشې خواري ما ته معلومه وه، دا د پرنګیانو باداري ما ته معلومه وه، دا د څو چړیانو واکداري ما ته معلومه وه. ما د سر په ورکړې د افغان په نوم وطن ساته، ما له وطن فروشو خاینانو خپل مسکن ساته، او مرګ ته مې ځان ورکړ د افغانو له سودا سره. مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. ژوند د بېننګۍ راته په ژوند کې څه پکارو، ما د وطن مینه کې شمېرلی سر په دارو، ما ته د دښمن بچي جوړ کړی سورنګارو، خوښ په قربانۍ شوم همدې ته مې تلوارو. زه د افغان زوی وم ناموس نه مې سر زار و، ما د استعمار په لمسون بل انسان وهلی نه شو، ما د بېګانه په پیسو خپل افغان وژلی نه شو. نه غواړي افغان چې خاوره خرڅه کړي دنیا سره، مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. ما له ډېر پخوانه په ژوندون کې دا منلي و، زړه مې قرار نه و، زړه مې قرار نه و چې غلیم کاږه کتلي و. مور مې د غلیم د لاسه ډېر راته ژړلي و، ګرچې پلار نیکه مې په تاریخ کې دوی شړلي و، ډېرې په توبو زموږ له خاورې نه ایستلي و. ما کې به ګناه وه خواره تا نه څه ویلي و، تا ته په ژړا شوم بې ګناه لاړې عسکره، روح دې آباد اوسه چې قربان شو له سره زره، شکر چې وطن ته دې واده شو له وفا سره. مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. سترګې مې له ځمکې نه ختلې وي اسمان ته، نه مې منل دا چې سترګې ټیټې کړم وجدان ته. ما ویل ننګیالی نسل به پرېږدم افغان ته، بیا به د عمل میدان کې ځان ښیم جهان ته. توان د زورورو به تسلیم کړم ناتوان ته، سم چې مې په دې خبرې فکر شو خپل ځان ته. ټک د استعمار مې سم د لاسه په ګوګل وخوړ،
زر مې د وطن په مینه غېږ د قاتل وخوړ. مه ژاړه مورجانې، مه ژاړه مورجانې د سرو سترګو واویلا سره، مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. ما چې د ظالم له ظلمه دوه سترګې رڼې کړلې، بیا مې دا رڼې سترګې له سرو وینو نه سرې کړلې. ځکه مې د حق دپاره هره خوا نارې کړلې، درد د استعمار نه مې د غم چیغې خورې کړلې. هغو ظالمانو مې د تن غوښې بیا پرې کړلې، ویې خوړې پخوا په شان ګېډې مړې کړلې. زه د مرګ سلګو سره په سرو وینو کې خلم شومه، نارې کړې غدار شکر له تا نه خاطر جم شومه. بیا مې نوې کونډې وینې پاکې کړې حیا سره، مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. ما ته د بې ننګه ژوند نه سور شان کفن ښه دی، خلاص له دښمنانو راته پاتې دا وطن ښه دی. سور د ازادۍ په وینو دا شینکی چمن ښه دی، سره ښکاري ګلان له وینو دا ګل او ګلشن ښه دی. دا د کونډې زوی د وطن مینه کې مین ښه دی، مړ د ازادۍ په مینه خاورو کې دفن ښه دی. ما ته د سرو وینو سره لمبه کې مور حیرانه شوه. ما ویل مورې مه ژاړه، غلیم نه خونه ورانه شوه، دا زما رضا ده، ستا رضا غواړم رضا سره. مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. شعر لوی ده، وروسته وایي چې روح مې درته پاتې، خپل وطنه ورخطا نه شي. ای میراثي نښې د بابا مې د بل چا نه شي، پروت مېړنو کې د دښمن سره پخلا نه شي. تا ته ننګیالي ځوانان ولاړ دي له وحدت سره، ساتي د په سرو وینو سرتیرې له غیرت سره. مست دي بلبلان د ازادۍ ښکلي نعمت سره، وایي تل غلیم ته سیالي نه شي کړی افغان سره. چا سره اړم دی څوک قلم لري د ځان سره، زه د ازادۍ په لاره لاړم دې ادا سره. اختر مې په مرګو کې سره لاسونه له خندا سره، مرګ د ازادۍ په لار کې ښه ښکاري له ما سره. ډېره زیاته مننه، زما زړه ډېر ډک دی، زیات وخت ونه نیسم، خو یو شعر بل وایم. موږ چې کله چې پېښور ته لاړو، زاړه مهاجرو او پخواني مهاجرو، نوي مهاجرو، دا هغه د دښمن داسې چالونه وو چې دغه افغانان یې ټوټه ټوټه او په تقسیم او په تنظیمونو په اسلام هم ټوټه ټوټه که، افغان هم ټوټه ټوټه که. نو په خدای دې ما د سترګو لیدلی حال و چې یوه کډه ناسته، ځکه چې هر چا به کډه د یو نامعلوم جهت په خاطر حرکت ورکوه. چا کره تل چېرته دی د سړک په غاړه ناسته، لورګانې هم ورسره، بچیان هم ورسره، چې یو بل نفر پېژانده یا یې نه پېژانده، خو داسې د پښو په سر ورته ناست و، پوښتنې یې ته کولې. خو شاعر پوهېږي چې چی پوښتنې ته کوي، څنګه تېنه راغلې په رښتیا ټوله قصه کوه، ما ته د وطن خبرې وکوه. مور او پلار مې وایه چې ژوندي و او که مړه شو، د خور نه مې خبر که، هم مې ورور ووایه څه شو. مه ډارېږه یاره، له وحشت نه ویره مه کوه، ما ته د وطن خبرې وکوه. کاکا او ماما مې چېرته ول، وراره نه مې خبر که، ورېره مې چېرته لاړله، کیسه راته لږ سر که. لور د همسایه د مونږ پیدا شوه او که ورکه وه، ما ته د وطن خبرې وکوه. اسپی زمونږ څه شو تر سبا چې غپېده، څومره وفادارو دی به وي خو موږ ویده. په غویي مې څه وشول، خبره مې د خره کوه، ما ته د وطن خبرې وکوه. موږ په تېښته راغلو، کور مو ډک پرېښود کالیو نه، ډزو کې جدا شو، خبر نه یم د بچیو نه. ما ته د ژوندي او د زخمي قصه تر مړه کوه، ما ته د وطن خبرې وکوه. په څه د سترګې ډنډ شوې، وایه څه دې اورېدلي دي، ښکاري بې شرمې او بې پتې دې څه لیدلي دي. کېنه لږ دمه شه، کېنه لږ دمه شه، اشنا ما سره خواله کوه، ما ته د وطن خبرې وکوه. زه د خویندو میندو ماشومانو تپوس بیا کوم، څه ورباندې وشول، یو پوښتنه یې له تا کوم. ووایه اړمه، ما ته ټولې قصې ته کوه، ما ته د وطن خبرې وکوه. خدای تعالی دې زموږ په وطن کې نور جنګ ولري، ظالمان دې په خپل جزا ورسېږي، او دغسې یو فضا دې منځته راشي لکه موږ او تاسې چې ناست یو، او د سولې او د امن په فضا کې همداسې محفلونه او ژوند پر مخ بوځو. د تاسې توجه نه یوه دنیا مننه، وخت مې لکه چې زیات نه ډېر ښکلی و. تاسو ودرېږئ. د قدرمن انعام صاحب د قلم د ادبي انجمن د مشرتابه د ډلې او د محترم ورور صالحي صاحب له دغې پیرزوینې نه چې د ګړندي صاحب په وینا د ډېرو بېواسطه لیکوالانو او شاعرانو قدرداني کړې ده. ډېره قدرداني کوم، مننه یې کوم او قرباني ورته وایم. زه فکر کوم لیکوالان او شاعران ټول بې واسطې او بې وسیلې او مظلوم او بیچاره خلک دي،
او زه دا فکر هم کړم چې زما په نظر همدغه غریبي بېچارګي او بېواسطګي او بېوسیلګي د دې سبب شوې ده چې د شاعر نه شاعر جوړ شوی، د لیکوال نه لیکوال جوړ شوی، او بالاخره د محقق نه محقق جوړ شوی. منګه انسانان یو د خپل ځمکې او د خپل ټولنې او د خپلو خلکو سره اړیکې لرو. هغه احساس چې په یو انسان کې پیدا کیږي، هغه درد او کړاو چې په یو انسان کې پیدا کیږي، هغه د شعر په ژبه، د لیکوال په ژبه، د لیکوال په قلم د یوه زړه نه بل زړه ته نقل کیږي، د یوه احساس نه بل احساس ته ورځي او د یوه درد د بل سره شریکوي. زه د خپلې شاعرۍ په باب ډېرې ځکه خبرې نه کړم چې ډېر کوچنی وم چې شعر مې لیکه، او ډاکټر صاحب خوګلن یاد په خیر چې اوس په کاناډا کې دی، زما په یو کتاب مقدمه لیکلې، په هغې کې یوه ښایسته جملې لیکلې چې د کلیوال شاعري د ده د انجینرۍ نه مشره ده. دا رښتیا هم ده. زه ماشوم وم، لکه استاد رفیع صاحب دلته ناست دی، او دوی مشرانو موږ به چې کله شعر ولیکه، الله د ټولو ته برکت ورکړه، که څوک ژوندي هغه د خدای ژوندي لري، او که مړي هغه د الله وبخي. دغو مشرانو قتیل صاحب، رفیع صاحب، حافظ صاحب، دو مونږ ونازولو، وی روزلو، که هر شی م لیکلی وای ډېر ښایسته دی لیکلی، ډېر ښکلی دی لیکلی، ادامه وله ورکړه. بالاخره دغسې ته راورسېدو چې نن دلته په سټیج باندې ناست یو د شاعر په صفت خبرې وکړو. خو شعر چې موږ د ژوند دپاره لیکو، شعر چې موږ د خپلو خلکو د کړاوونو او د دردونو دپاره لیکو، نو د هغې تر څنګ د خپلو خلکو کړاوونه او دردونه موږ داسې محسوس کوو لکه هغه چې زموږ په وجود باندې راغلي. موږ په یو ټولنه کې ژوند کړو، او لکه وایي چې د ټولنې غړي د یو بدن غړي دي، د یو بدن غړی که یو په درد شي نو بل په درد راځي. له بعده مرغه موږ په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند ته ادامه ورکوو. زموږ وطنوال، زموږ خلک، زموږ لسونه له بده مرغه زموږ د مشرتابه نه، زموږ د دولت د مشرتابه نه بیخي ناخبره دي. هغوی داسې فکر که چې موږ هېڅوک نه لرو، هغوی داسې فکر که چې موږ یو خپل سری ژوند لرو، ځکه هلته هېڅ نشته، صحت نشته، روغتیا نشته، تعلیم نشته، کار نشته، روزګار نشته، او د ټولو نه لوی کړاو او تکلیف او مصیبت لا دا چې امنیت نشته، او د ولس خلک د یوه کور بچي یو د بل نه ویریږي. نو په داسې حالاتو کې به لیکوال، شاعر، نویسنده، محقق خپلو خلکو ته بې له دې چې رنځ او درد ورته ورتحفه که نور به څه وکړه، د ده غږ به تر کوم ځای پورې ورسېږي. موږ چې د مختلفو ځایونو نه اورو، غوږو ته م رارسېږي. زموږ یو مشر